څه په وسوه څه په وسوه ووځه وام تا خو زه وبېرولم ته دلته څه کوې زه ستا لیدو ته او راغلم وای د بیدیا پر پلار د زړه حمله راغلې ده هغه په ولیکې روغتون کې دی او خدای درم صاحب ته ودرېږه ستا دروازه خلاصه پرېمه کړه یا ته فکر مه کوه ته ولاړ شه اوی دلته ویدیا زه دروازه ورځم خلاصه کړه درغلم ویدیا بلې څه کیسه ده درم صاحب. ویدیا نارې دې ولې والې هغه و شرمشکۍ شرمشکۍ په خونه کې شرمشکۍ ده او زه د شرمشکۍ څخه ډېره څه بیریږم پروا نه لري ته داسې وکړه و ته زما په خونه کې بیده سه زه دلته بیدېږم یا یا زه ستا خبره نه منم هیله کوم ولاړ درم شه صاحب ورځه درم صاحب ورته وګوره هر یو کور ته ورځي او یو ته چې کور دې په کرایه نیول دي بیا هم د مازدا والا سره ناست دی ته اوس یو حیثیت لرې که حیثیت یو وار بیا حیثیت ډېرې خبرې به نه کوې پر مسکین باندې ولې چغې وایه که دغه نه غیرت لرې نو خو دننه ورته بیا ګوره چې څه کیسه ده سمه ده بیا عقل په بل دونه نه کي لکه په ځان خو ته ته بیا ودرېږه زه بیا وروسته راځغلمه جانوي ویده د بیدیا پلار څنګه و زه چې ولیدلم نو درغله به تر سو څه شي ته د باندې څه کوې پریم چیرې دی ما چې ول ستا سره دی زما سره خو نه دی ستا سره نه دی نو پریم چیرې دی Prem Chopra नाम है तेरा So baby, tell me how you feel. ورجانه څه کیسه ده دغه رزیل پریم چوپړه نه دی و د چول ویدیا د زما ځای ته رالی څه شي یا ستا پر سترګو د انډوالۍ پر داواره ده په اصل کې د ده په نظر کې ویدیا ده ورجانه دی ډېر بد سړی دی درم صاحب دی بد سړی نه دی دی هغه دی هر وخت په خوب کې ګرځي و ورجانه پر دې چا نه بر حملې راځي مانا دا مغه یو مریض دی ورته وګوره خوارکي ته په خوب کې روان دی اوس به معلوم سي چې دغه چاقو د ده په نس نه نوځي نو ناروغي به سمه سي درم صاحب نو بیا زه ووینم چې دی رزیل په خوب کې ګرځي که په سپوږمۍ کې ګرځي زه خبر وم روجانه زما خبره خو واوره روجانه د ټول عمر دغسې دی